السلام علیکم. جنرال ضیاء الحق ټول دور باندې روس خفیه اپریشن یودا خپله کېدلی و او دغه خفیه اپریشن ته به یې سټروم 333 والا ورتیاله. 27 دسمبر په 1979 چې روسي کمانډر افغانستان صدر ته حفیظ الله امین نومیده دغه ته کور ته ورغی او دا یې په کور چې قتل کو او روس یې په افغانستان باندې د خپلې مزي یو حکومت یې په جوړ کو. نو دغه اپریشن 43 منټ باندې مشتمل و او دغه اپریشن له وجې دا د افغانستان چې د یو جنگ بنیاد چېږده وسو. دا د 10 کالو پورې بیا جنگ وسو. دغه چې 12,50,000 کسان د دغه جنگ ایندن جوړ سلو او یو سوپر پاور طاقت دا په چې ټوکړې ټوکړې سو. نو دغه آباده امریکا د سوپر طاقت په نام باندې چېږسله. روس چې چمال په افغانستان باندې حمله وکړه او افغانستان چې د کومې تبدیلیګانې به کېدلې، نو جنرال ضیاء الحق دغو تبدیلیګانو ته ډېر په غور سره کتل او دا یې دغې نتیجې ته په ورسېده چې چمال روس په افغانستان باندې حاوي سي، یعنې قبضه یې کړي، نو دی خو به ډایرکټ راځي پاکستان ته او پاکستان چې ګوادر بندرګاه به پیدا یې نیسي، ځکه چې روس دا مقصد و چې زه د ګرمو اوبو ته رسایي حاصله کړم. روس او انډیا په یو ټیم باندې خپله منځ اتحاد و او جنرال ضیاء دا هم وویله چې چمال د افغانستان چې د روس او انډیا اتحاد ګورنمنټ جوړ سي، نو دا خو به مستقل طور باندې پاکستان دپاره یوه خطره جوړه سي. امریکې دا خواهش و چې د روس ټیم په افغانستان چې پاته سي او دی دې دلته وجنګېږي چې دی کمزوری سي. نو امریکې پاکستان فرنټ لاین په طور باندې استعمال کو او سعودي عرب یې د دغه مدد کاو. نو امریکې او سعودي عرب یې د دغه جنگ دپاره د ده به یې مالي امداد کاو. پاکستان او نور چې د چوره اسلامي ملکان دي دغو نه به مجاهدین د جهاد په نام باندې دلته راتله او افغانستان چې به جمع کېدل. بلکې دا خبره سعودي ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان میډیا سره کوي چې د روس په افغانستان چې ټوکړې ټوکړې سه دا د پاکستان، امریکې او سعودي عرب له وجې سه. په ایک ټیم باندې امریکې په پاکستان باندې معاشي پابندیانې لګولې وې، یعنی پاکستان نورو ملکانو نه اسلحه او ټکنالوژي نه سلیونه کوله. نو امریکې چې په ایک ټیم باندې صدر و جیمی کارټر نومیده، د دې 40 کروڑه ډالره پیشکش د پاکستان ته وکړو. نو جنرال ضیاء الحق ډېره مزاحیه فکره دپاره استعمال کړه چې ته د خپلو میپلو دانې جان سره چېږده. او دلچسپه واقعه دا ده چې دغه جیمی کارټر چې د امریکې صدر و د دې میپلو باغونه و. نو دغه خبرو امریکې په میډیا چې ډېره زیاته مقبوله سوله. نو په 1981 چې چمال د میپلو وزیر اعظم حکومت ختم سو او په امریکې چې د یو بزنسمین زوی حکومت راغی چې هغه رونالډ ریګن نومیده او د دې 20 جنوري په 1981 چې دی د امریکې صدر جوړ سو. نو دی د یو سیلزمین زوی و، دلته د بل سړي سره تعلقات جوړونې طریقه ورتلله. نو ده دا غوښتل چې امریکا د سوپر پاور جوړ سي. نو د دې امریکې خزانې پاکستان دپاره کولاو کړې. 3 ارب 20 کروڑ ډالر یې پاکستان ته ورکړه. پاکستان باندې چې د کومې معاشي پابندیانې لګېدلې وې دا یې ښه ختمې کړې او دا یې ورته وویله چې د کومې F-16 تیارې دي په ایک ټیم باندې امریکې سره دا جدید ترین او نوې تیارې وې او دغه ته به یې ورته ویله چې نه هارنې والې تیارې دا زه په تا باندې خرچوم. نو دغه F-16 تیارو په بنیاد باندې همیشه دپاره پاکستان ایرفورس د انډیا ایرفورس باندې برتري یې حاصله کړې ده. نو جنرال ضیاء الحق 34 F-16 تیارې او پاک بحریه پارې هارپون میزایلونه دا د امریکې نه وکړه. د جنرال ضیاء الحق په مطالبې باندې او د خواهش باندې د پاکستان چې د کومې جوهري هتیار یې جوړول اټم بم یې جوړاو دغه امریکې نظر اندازه کړ. یعنی پاک افغان جنگ په منځ چې د پاکستان دا جوهري هتیار جوړ کړه او کامیابه تجربه یې هم وکړه، یعنی پاکستان اټم بم جوړ کړ. نو امریکي کانګرس پاکستان باندې دوباره بیا پابندیانې لګونې کوشش خو یې کاوه، خو جنرال ضیاء الحق چې د کوم ملګری و چارلي ویلسن دا د کانګرس ممبر و او دغه ترو باندې د دا پابندیانې همیشه دپاره ناکامولې به یې. امریکې او سعودي عرب 10 کالو پورې 60 کروڑه ډالره به یې سالانه په دغو مجاهدینو باندې خرج کول. بلکې دا هم کتابونه لیکي چې محمد بن سلمان دا ویلي و چې د امریکې هر ډالر په بدلې چې به زه $1 اضافي د مجاهدینو په امداد چې خرج کوم. نو چې چمل پاکستان باندې پابندیانې ختمې سوې، نو یورپي ممالک ته هم پاکستان سره اتحاد کاو او دغه یې مدد کاو. فرانس پاکستان ته جدید تیارې، مسترال او کروټیل میزایلونه یې هم ورکړه. پاکستان چې د خفیه ایجنسۍ دي
دغه به افغان مجاهدینو تربیت کاوه، سعودي عرب به دغه مالی امداد وکاوه او دغه سره سره پاکستان چې او په نورو ملکانو چې د مدرسو چې د کوم نیټورک دا یې وسیع کړ، دو به یې مدد کاوه او له دغو مدرسو نه به دغه مجاهدین مستقله سپلای به بیدو ته کېدله. نو اسلام سره محبت کوونې په نام باندې دا خلک هلته استعمال کړه. اسامه بن لادن په ایک ټیم باندې افغانستان ته تللی و. دغه افغانستان چې دی روس ته شکست ورکون دا ډیر مشکل ښکارېدل، ځکه چې روس کومه فضاییه وه افغان مجاهدینو د هغه مقابله نسلی کوی. نو دغه په بدل چې د امریکې یو داسې هتیار وباسه چې دا اپنی مثال آپ و دغه د روس شکست چې څه کردار ادا یې که که نه یې کاده او دغه هتیار له وجې پاکستان چې ډیر زیات انتشار پیلاو سه. نو پاکستان کہانی دغسې جاری ده. تاسو موږ ملاقات په یوې په نوې ویډیو کې کېږي. السلام علیکم.